बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़्वागा मलगरो चरता चोई खाद और बादो से नन डेर अहम हम दी खुशाले हम दी और ख खबरना दी द अफगानिस्तान की चिकम मीटिंग शवे दे अगा हम ख खबर अगले दलता पाकिस्तान के हम और दलता पाकिस्तान के सरावान दी चिकम दे अफगानिस्तान वफद रगले दे वजारत तजारत चिकम रगले दे उदीन अजीजी और टीम सारा रगले दे और बलख्वा अपा अफगानिस्तान की चिकम टीम नासी दे पाकिस्तान अगा हम डेर ख खबरना रगले दी खोर सवा सो बला खुश खबरी दर को अक्सर मलगरी वही तो खुशखबरी वाला जकवे मा चिन्नन तास तो पता स्टाते दी पाकिस्तान दगे दमके यास जोर बल तरफ त फैदम रावस्ता चिकम कसांदल त गिरू करनो नक्की दल भारत लो द पारा नन जर्मनी ना मा जका वेबसाइट हम कोलाव को नहीं तासो पर वेबसाइट हम दिया ओस दाव खातर जका द तलाश के मजे राशि मुंग तो वक्ती रगले पद ग्रुपनो ग बने अगा जर्मनी त बकायदा जर्मनी तैयार रगली दा औ कसानी सुमर बोतली दी सुमरा कसान द जर्मनी वाला चिकम लेस मनी दी पाती दी आगा तफसील दर कम यूके द पारा नन मीटिंगु न शिवी दी आगा ने अलावा नूर मुल्कुनो हम मीटिंगु न शिवी दी आला सता बने चे कम कड़वाल द की पाती दी खख्ती चे भारत लो वाला चिकम की सुना यादों आगा जरता जरा वरसी औनन तैयारा दा उच शिवी दा तकरीबन स ما چې دا پروګرام تاسو ته دا اوس دا ریکارډ کوم نو د ریکارډ نه مخکې 10 منټه مکه دا ایرپورټ اسلام آباد ایرپورټ نه اطلاع راغله راته چې او چته شو تیاره نو دا خو یو فیملی ولغه او نور سره بوزي د سره چې کم اهم خبرې دي اوس تاسو خو په ځان پوي کې تاسو لپاره چې کم پکړ دکړ زورنه یا زبردستی انحلا دا بټولي ختم شي اوس سلا رضا سره کسی بھی او په ډېر مهمو خبرو باندې دا ټولو باندې شوي دي او تاسو ته دواړو طرف ته به انشاءالله فایده وي ولې چې دوره چا جدوجهد کړي وي قرباني کړي وي نو قرباني یا محنت د چا هم ضایع نه ځي الله تعالی نه ضایع راولي او دا ډېر اهم غدي او ورسره دا خبرونو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته یو پیغام هم پرېږدم اکثر ملګري میسجونه کوي ما ته غلط میسجونه پروا نه کوي خو زما ډېر ملګري مونږ موټیویټ کوي مونږ ته کوي خو مونږ ورته وایو چې زموږ آرمي چیف هم ګوره پرونم نن هم دا ویلي دي چې قرآن کې هغه حدیث حواله ورکوي ولې هغه خپله حافظ دی چې قرآن کې ویل شوي دي چې سنای خبر باندې به یقین نه کوي چې څو پورې تا تصدیق کړی نه وي او بیا هغه نه پس مخکې رسو بیا زمونږ چې کوم شل دوش کاله جرنالیزم دی نو زه په تشو خبرو یا په دغه باندې ویوز اخیستلو باندې به زه دروغ وایم یا به زه په دې باندې خپل رزق خراب کما یا زما کوم روزګار دی ټول دې سره تړلی شوی دی خو کوشش انسان دی به یو نیمه غلطي مو شي خو به زه معافي غواړم خو کوشش زما دا وي او تاسو نه وایم که زه یو خبر وکړم نو تصدیق هم کوئ زه ټول وایم که تاسو بل چېرته نه واورم تصدیق کوئ نو زه کوشش زموږ دا دی چې دې کې زه جرنالیزم نه هم هټ کې وتی یم زه قسم مدعي جوړ شوی یم هغه څه وایي چې ګواسوست مدعي چست خبره شوه او بیا اخري کې هغه دا کوم زما ډېر ملګري ګوري خو اتم نه لګوي لایک نه ورکوي نو دا لایک ما ته فایده راکوي چې هغه نورو ته هم ویډیو لاړی شي لږ دا یوټیوب والا یو هغه ورسره چا نه وي سبسکرایب کړی نو ستاسو خوښه که ویډیو خوښه وي نو سبسکرایب چا نه وي کړی نو ملګري هغه سبسکرایب کولم شي او دا ویډیو لازمي نورو سره شیر کړئ چې ډېرو ملګرو چې چا نه وي خفه وي یا دا چا کیسونه وي هغه ویډیو د دپاره ډېر اهم ده نن 14 اپریل دی ما ته ملګرو دا هم ویلو چې لږ تاریخ هم ورکړي ښه او بد ورځ موږ خو اردو ولا استعمالوو ورته او نن څلور شنبه ورته تاسو ورته وایي څلور شنبه که نه نو بد ورځ ټول ملګري چې کوم پاکستان کې پېژني افغانستان کې اول به د افغانستان کم پاکستان کې د افغانستان اسلامي امارت صنعت او تجارت وزیر نورالدین عزیز صاحب سره وفد چې کوم راغلی دی اول چې کوم دی هغه افغانانو سره تاسو به کتی هم شئ یو غونډه کړې ده هغه غونډه کې هغه څه ویلي دي یو خو هغه ډېرې ښې پازیټیو خبرې کړي دي پاکستان ستاینه ورکړې ده پاکستان باره کې هم ښې خبرې کړي دي بیا په غونډه کې هغه خطاب کې دا ټول چې کوم غونډه کې تاسو ګورئ وینئ یا غونډه چا شوې ده تاجرانو د پاکستان دا افغان ایمبیسي راوختلي او ورسره شوی دی نو دغه ورته ویلي دي د افغانستان ګورنمنټ طرف نه ورته وبقېده ویلي چې دلته موږ کمیشن هم جوړ کړی دی 12 تاسو ته مې ښیلي وو چې محکمې یا هغه ته مختلف تیاری کړي شوي دي تاسو به
ذکرانه تور باندې په آرام سره زور زبردستی نه تاسو مطالب څوک نشي نیولی دا ورته خبره کومه او پاکستان سره بقاعده په دې باندې اګریمنټ شوی دی او تاسو ته هر څنګه تعاون او هر څنګه جوړیږي هغه بقاعده مشترکه میکانیزم پاکستان سره جوړیږي په دې اور کې او بیا که څوک پاکستان کې کاروبار غواړي ښه ریګولر طریقې باندې کولی شي او هر څه به ورته سهولیات میلاویږي لکه څنګه نورو ته میلاویږي دغه د افغان ټکي د مهاجر ټکي به ختم شي زه اکثر دا وایم تاسو نه د مهاجر ټکي ختمیږي د خیره سره یو دویم چې کوم هغه د اهم خبرو کې هغه دا ویلو چې په افغانستان کې موږ غواړو چې کوم دغه دي د فصله طریقې سره او بلکې غږ هم وکړو د افغانانو باندې چې څومره هم پاکستان کې دي که تاجران دي او که نور دي غږ یې ورباندې وکړو چې انسیار د هغې مطابق او تاسو ته مو سره وایي چې اوس ملک کې امن هم دی ملک بدکري غواړي تاسو سره هر قسم حکومت په سره خصوصي مدد مرستې هر قسم کوي او نړیوالې ادارو هم منلي دي چې کومک په سره کوي په هر لحاظ سره نو تاسو آرام سره خپله باندې راشي دا خو د افغانستان حکومت نه باقاعده توګه یو قسم اعلان ورته ووایه چې غږ پوه شو او نور چې کوم پاکستان طرف نه څه کوم مشترکه میکانیزم کې خبره شوې ده چې هیڅ قسمه لاس په نشي اچولی هیڅ قسمه د دکان شروع دي چې بندې کا بوی زده دا کیسې به ختمې شي په زور زبردستی به نشي بوتلی او د انوسیار د تلو خبره به زه تاخیر کوم خو د اړه منې کوم بیا دوباره راغلو باقاعده توګه میټینګ په میټینګ کې ډېر ښې خبرې روانې دي خو چې کوم اعلامیه ده هغه به درو ورځو پس جاري کېږي څه به اوس راوځي موږ خبرونه یو بل روباسو خو په دې وخت کې هم دا درې ورځنۍ میټینګونه دي روزانه به ماښام ماسخوتن مازدیګر مختلف ټیمونو کې مختلف ټاپک باندې دي کې تجارت خبره هم دا دي کې د افغان کډوالو واپسي عمل او یا دلته پاتې کېدل بیا ویزا پالیسي د نور هغه باندې ټولو باندې دا خبرې کېږي خو ښې خبرې دي انشاءالله تاسو ته به ټول ته تسلي اوسئ ښې راشي اوس په کابل کې بل زموږ پاکستان وفد چې کوم تللی دی ګوره ډېر تیزۍ سره یو طرف ته دې لاړو بل طرف ته هغه راغلل هغه هم ډېر مهم دی هغه د صادق خان په مشرۍ کې دی نن باقاعده توګه هغه میټینګ نن هم شوی دی امکان لري چې ماښام پورې بل میټینګ هم دی او بیا به اوپسیاله کوي چې هلته نه مشترک هغه وشي هغه کې ډېر اهم هغه وشو هغه کې اهم ګوره څه وشول یو خو کې صادق خان چې کوم متقي صاحب سره ملاقات دی میټینګ حدوخال زموږ ذرایع نه راخلو ذرایع زموږ خپل یو هغه وي چې کلته کوم کسان وي ملګري مې وي او څه خبرې اترې یو وي چې باقاعده اعلامیه جاري شي اعلامیه که جاري شي تاسو ګورئ کوم خبر راغلی دی هم تاسو ویبسایټو باندې هم لیدی شي سبا به خبرونو کې هم ګورئ چې هغه کې ګوره پازیټیو خبره دا ده چې هغه صادق خان سره د سکیورټي ادارې هم دي لکه اسټیبلیشمنټ کسان هم دي او هلته چې کوم وزیر دفاع وزارت دی د داخله وزارت دی د هغې هم مخبراتو والا کسان هم ټول دا خپله کې یو جامع پالیسي باندې اقدامات روان دي یو دا ده چې ترخم بارډر به یو صورت کې نه بندېږي او بیا چې کومو خبرو باندې متنازع دي هغه خبرې وصل پکار دي په بورډر معاملاتو تګ راتګ معاملاتو باندې دا خبرو باندې خپله کې اتفاق راغلی دی اوس صرف یو پوینټ پاتې دی چې هغه کې مهم پوینټ د تحریک طالبان پاکستان دی چې هغه پاکستان وایي ټیک ته تاسو ملګري دي تاسو کومک ورسره کړی دی اوس پاکستان هم لږ شان ورته ریلیف ورکړو خو هغه تاسو ویسار کړي تاسو نه وسلې واخلئ او نور اوس دغه پوینټ ټولو نه بریکینګ پوینټ ده خو دې کې زموږ ما ته سره خیال دی طالبانو 80% تقریبا عقیده ده شي او 20% کم کسان دي چې هغو ډېر نږدې تعلق دی هغو سره ډایرکټ نو هغه اوس راځي کول دي نو د پاکستان ته دا موقع چې موږ په افغانستان کې که پاکستان ته راتلم موږ به ورباندې کاروایي کوو افغانستان کې ورباندې کاروایي نه کوو خو افغانستان نه حاصله راوستل د لارې ورکول دود سپورټ کول دا بند شي نو دا ما خیال اسانه هم ده دې کې دومره مشکل خبره نه ده او دعاګانې کوئ چې الله دې وکړي چې دا حل شي اوس راځو ویلا خبرې لویږي خو امپورټنټ بل چې خوش خبر ده هغه زما هغه ورونو دپاره ده چې هغو ملګرو یقینا چې ما سیجونه هغه ډېر زیات ماته کړي دي دې پسې یو بل چې چا کورونه دلته کې دي ځایونه اخیستي بل چا په نوم هغو ته هم ده خو
دغه کې نن تاسو کته شي ځکه مې ویب سایټ کوله کړی چې تصدیق کوئ جرمني پاکستان افغان پناهګزین خصوصي پرواز جرمني نه راغلی دغه روانګي ورکړی دی خو دلته ارڅ شوي دي اسلام آباد لاړ دي دا لکه زوړ هغه ورکړی دی یو لږ شاید مخکې اپډیټ شو خو اوس کېدای شي اپډیټ یې کړي او ورکړي چې اسلام آباد نه پرواز یې اوچت کړی دی نو نن شپې یا سبا پورې به جرمني ته ورسي اوس د جرمني حکومت باقاعده بیان دی چې هغه سره کم کسان تر لیست کې دي چې هغه بوزي اوس تیارې کې تاسو ته پته ده چې 300 کسان راځي 400 کسان راځي 2 کسان یې اوچت کړي دي خو فکر مخې ته د جرمني حکومت طرف نه راغله چې هغه د تاسو سره کومه جرمني حکومت وایي چې زموږ چې کوم کسان افغانان په منتظر دي پاکستان کې موجود دي لیست پاکستان ته ورکړی شوی دی یو خو هغه دپاره دغه شو چې لاس په ورته نه اچل کېږي دویم دا چې هغه 2600 کسان دي 2600 کسان لکه دا کومې چې بوتلل دي نه علاوه 2600 جرمني ته چې کوم کیسونه مکمل شوي دي سوري ټوخه پکې راغله نن زما طبیعت هم ټیک نه دی خو بهرحال دا ضروري هغه دی چې دا به بوځي دي نه دا خو تاسو پر هغه خوشخبري په اندرې کارډ باندې په لیدو کتو باندې شوه اکثر زه تاسو ته وایم خو تاسو منئ نه خو بهرحال ستاسو مینې ورولې ډېر میسجونه ډېر ورونه ما کې جذبه کوي او خوشحاله یم ونه نو دغه یو خصوصي تیاره اوچته شوه باقاعده جرمني نه راغلی او همدغه شانتې اوس ګورو چې سبا هم امکان دی همداسې نور هم چې د 2600 کسان خو جرمني ته لاړل اوس نن ډېر درته ښیم که څوک تصدیق غواړي زما چې کوم وټساپ هغه دی چې کوم ځای کې چینل دی چینل هغه ته لاړ شي وټساپ اپډیټ هغه ته هلته کې اشفاق بنګش AHB TV په نوم باندې زما وټساپ ګروپ یا کې زه بیا دا خبرونه اچوم چې کوم پریس ریلیز وي لکه د حکومتي بیان وي هغه چا کې نن انټیریر منسټري محسن نقوي چې کوم دی یو کې چې کوم هغه دی هغه سره ملاقات شوی دی ورغلی دی یو کې ولا هغه پاکستان شکریا ادا کړې ده او هغه کې هم دا ویلي چې یو کې ته چې کوم کیسز وي هغه باندې به هم اوس تاسو زر وګورئ پروازونه به اوچت شي یا کېدای شي هغه هم چې دا ویلا کوم باد کې راغلی وي همدغه شانتې چې کوم امریکا ټول نه لویه لانجه چې کومه جوړه شوې ده هغه د امریکا ده اوس نن وزیر خارجه هم تاسو ولیدل چې هغې ساګدار چې نایب وزیر اعظم هم دی هغې هم ملاقاتونه او هغې پریس کانفرنس هم کړی دی هغې هم ډېر ښې انډیکیټر ښې اشارې ورکړي دي چې کومه هغه ګوله وه کیسه وه ډېرو ملګري اوس هغو له ما وختي د پنجابیانو والا یوټیوب لیده چې کوم دا خلاف خبرونه ورکوي چې ملک بدري او یو نکالو اور یې که نه ګو افغان ګو والا هغو افغان ګو پښتنو ته یو خبره کومه خو هغه کسانو نن څه ورکړي پاکستان کا بڑا یوټرن که تاسو وګورئ که نه پاکستان کا یوټرن او هغه ټایم کې ما تاسو ته وی چې اوس هم زما سره میسجونه پراته دي چې زما ملګري وایي چې دا خوب ویني دا د سټیټ پالیسي ده دا ټیک ده پالیسي ده خو دا هم د سټیټ پالیسي ده چې اوس دا کومه نرمي راځي ولې چې افغانستان پاکستان زمونږه داسې دي چې د بدن لکه یو بدن دوه حصې لکه یو خوا دویمه خوا که یو خوا کټ کړم نقصان ده که بل خوا کټ کړم دغسې یو لاس کټ کړم که بل لاس کټ کړم دغه مثال دی څوک یې مني او که نه مني پنجاب یې مني او که نه مني خو بل که تاسو وګورئ تاسو ته زه بل ورکې در کومه که ما سره ویډیو هغه هم درته اچومه چې په پښتونخوا کې یو خو حکومت ولاړ دی عمران خان پورې ولاړ دی بیا حکومت باقاعده بیرونه تاسو ګورئ بیا د اولس مینه وګورئ تاسو د اولس هغه ونګوله مه ګورئ باقاعده جرګې په جرګو کې فیصلې بیا هغوی یو تھریډ ورکوي خپل ملک ته چې دا زموږ غرونه دي دا زموږ هغه دي هغه هم تاسو ته که زه وایم چې لږ شانت وښیم واورم خو د ولاګ به ډېر زیات لوی شي ما سره ټول ریکارډ موجود دی چې مختلفو ځایو کې غونډې شوي دي او غونډو کې باقاعده توګه ویناګانې شوي دي او ویناګانو پسې باقاعده توګه هغو دا حکومت ته غور کړي دي چې تو ته په زور زبردستي چې څوک قانوني دي لکه چا سره دا قسم نشته ویزم نشته کارډ هم نشته نو بیا خو هغه وایي چې موږ څه کولی نه شو خو چا سره کارډ دی ویزه ده 40 کال نه 50 کال نه پاتې کېږي 150 کال نه پاتې کېږي حتی که پرېږده بیا واچولو موږ به عوام راپسو دا ډېره غټه خبره ده مینې خبره ده همدغه شانتې که تاسو ګورئ لاره کې اوبه ورکول هغه ورکول په خپل ځای باندې دي اوس لږ شانت دا ختم کوم دا ولاګه نورو تازه خبرونه سم که زر راغله نو ایمرجنسي کې هم درته راځم خو دا دې نه زه یم چې بس تاسو اوس تسلي اوسئ
ان شاء الله که اوس هم خبرونه ګوري بیا دا خبرونه تصدیق کوي. اوس زه یو خبرې مې افسوس هم کوم چې المان کې شوی دی، بل ځای کې د افغانستان کې داسې کسان هم شته بهر ملکونو کې دي، سپورټ ورته میلاو دی. ظاهره خبره ده چې هغو خاطرې چې کوم کسان ځي خو بس ځینې مجبوران وي، ځینې بیا هلته کې مست شي. نو هغې بیانونه چې کوم راغلي دي زاړه بیانونه دي خو سوشل میډیا باندې وایرل کېږي، نو هغه باندې یقینا چې ما ته هم افسوس کېږي چې دا شی اوس سازشي اثر روان وي او هغه د افغان ټولنه ده او ډېر په ډېره د پاکستان پسې وایي. ګوره په دې باندې زه تاسو ته تفصیلي راځم چې انډیا چې کوم په افغانستان ته نقصان رسولی، ایران کوم ته رسولی دی، ایران او انډیا دوره خلاف نشته لکه دوی کې پاکستان. حالانکه پاکستان که هر څه معاملې څه خپل مفادات په وي، خو هغه ولس دی وګوره د ولس مفادات دي. خو بهرحال دا خبرې به کېږي، مفاداتونه خامخا وي، د سټیټ یو هغه وي، خپل پالیسي وي، خو سټیټ هم دې سره ورانه نه غواړي خو چې هلته نه وراني بند شي. دغه ما لږ ونې تاسو ته پیغام هم معمولي ونې اشاره هم وه چې څومره سازشي ناصر وي که اخ وي که دیخ وي. زما ملګري هم ډېر دي پښتانه پاکستان کې، ما ته ګوه افغانګو لیکي او ما ته لیکي یا ما کوم پېژندي، ما واتسپ ډک دی چې او ما ته کوم میسیجونه لیکي چې لکه تا افغانۍ شوی یا تا ته افغان نه پیسې میلوي یا تا ته کسانو نه پیسې میلوېږي. لکه د پیسو دغه خبره نه ده. که څوک بنیادي واچوي چې دا ما تاسو ته څنګه وایي چې دا بدن کې دوه لاسونه دي، داسې موږ مثال دی پاکستان افغانستان. که یو لاس خوږی هم خوږېږي که بل لاس ته کې هم درد یو شی رسي، زړه ته درد یو شی رسي. نو بس دې سره زما د اخري هغه او تاسو نه دعاګانو سره اجازت غواړم انشاءالله چې بیا به ښه خبرونو سره راځم. خو چې چا نه یم فالو کړی نو نه ریکویسټ او دا ډېر کسانو ګوري په زرګونو ګوري، خو تم چې کوم هغه په سلونو وي نو دا ښکې لږ خیال وکړئ. مننه، خوشحاله آباد اوسئ.